الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې زموږ نن د پښتنو زاړه تهذیبونه باندې خبره کوو. هغه دا دی چې څنګه ارکوزیا، باختر او ګنداره پر دې دا د پښتانه زاړه تهذیبونه دي چې یو په خیبر پښتونخوا کې او بل په کندهار کې او بل په شمالي افغانستان په بلخ کې شتون لري. دغه وخت ډیر مشهور او ډیر نامتو تهذیبونه او دا تمدن و. نو موږ نن دا خبره کوو چې دا د چین او د باختر ترمنځ تعلق څه و، د چین او د باختر ترمنځ راکړه درکه یا تجارت دوی څنګه کاوه، د سلک روډ د دوی په مابین کې څه کردار ادا کړی و. هغه وخت د چین یو هکله باندې محترم نورالله ارتل صاحب او سعدالدین کاکړ خپل نظر شیر کړی دی. تاسو راځئ په ګډه. ځکه چې تاریخ خو ډېر اوږد ده، د چین او د باختر او د چین او د ګنداره ترمنځ خو تاریخي اړیکې ډېر راکړه ورکړه سوې ده. دوی دلته راغلي دي، له دې ځای څخه دوی زده کړه کړې ده او بیا د موږ خلکو له دوی زده کړه کړې ده. په خپله چین چې ده، د چین جغرافیه ډېره یو بشپړه جغرافیه ده، پرفیکټ، چې دی له یوې خوا ځنګل لري، له بلې خوا د اوبو د تبت حمالیه چې ده دا لري، بلې خوا ته د سمندر لري، بلې خوا ته صحرا لري، غرونه لري، زرعي مځکې لري. نو چین د سیویلایزیشن د پرمختګ یا د ودې لپاره ډېره آیډیل خاوره وه، ډېر هغه و. او نور خو نو دوی چینیانو دا کمال هم کړی ده، دوی ټول تاریخ لیکلی ده، د دوی بیروکراسي ډېره پر مخ وه، د دوی ټول ریکارډ پروت ده. د دوی د ګنداره او د باختر او د چین ترمنځ تر ټولو لو هغه چې ده نقشه یا چې دوی کومه زده کړه کړې ده هغه د بودیزم ده. یعنې چینیانو ته بودیزم افغانانو ورښوولی ده، پښتنو. یوازې چینیانو ته نه، جاپان، کوریا او ټول چین بودیزم له ګنداره څخه دوی تللی ده. دوی به د ګنداره سیمې ته د حج غوندې راتلل. بل دا یو ریکارډ کې دا خبره هم شته چې مطلب دوی له دې ځای څخه له ګنداره څخه د باختر واین چې کوم دا دلته میلې ډېرې کېدلې، نو دا شراب هم له دې ځای څخه دوی وړي دي. نور خو چین په خپله باندې هم ډېر لوی سیویلایزیشن ده، ډېر زوړ په زراعت کې، کرنه کې دا کوم شیان چې ښکاره کوي. نو هغه سړی دا نه شي ویلی چې خامخا دا دوی له موږ زده کړي وي. دا چارشاخ یو کولنګ و، بیلچا و، چټک. دا خو د نړۍ په ډېرو سیمو کې ورته والی لري، په هند کې، په چین کې، په ټوله منځنۍ اسیا کې، یورپ کې، په منځني ختیځ کې. نو دا سړی نه شي ویلی چې چا له چا زده کړي دي. نو زما خو دغه یو هغه ده شننه ده. مننه. انګلین کالج چینا کې دا د دوی هغه سیویلایزیشن چې کوم د دوی سټارټ اخیستی دی، خالي مال دلته زه راغلی وم، مال په سوچ کې یو شی راغلی چې دوی څرنګه له پښتنو مطلب فوډ پروسیسینګ چې دوی کړی دی یا چې کوم شیان موږ استعمالول هغه دوی څنګه استعمال کړي دي. دلته ګوره دا مطلب هغه ګرد هغه سامان دی چې پخوا موږ استعمالول. صحیح شول. لکه دغه شي کې دوی اوس لږ ښه جدیت راوستلی دی، چې یعنې دوی اوس د کورني شیان دارنګه راایستلي دي. هغه د دوی د کور کوم شیان یوز کېږي هغه دوی دارنګه یوز کړي دي. نو دا یو کالج دی، په هغه کالج کې زه تاسو ته شیان ښکاره کوم. دا ګوره چې دوی څرنګه په اګریکلچر کې مطلب فوډ دغه کوي وچوي. دا زموږ چې کوم افغان کوم خلک راغلي ول هغو دا طریقه کوله. هغه ټماټر به یا به مرچ وي چې به دوی به پرې کړي، بیا به یې راواخلې په یو چت باندې به دغه کړلې وچکلې. نو دا
داسې کوم موږ په کوم یونیورسټي کې زموږ ایډمیشن دی دا د هغه فاونډر دی انګلینګ یې نوم دی او دلته یو بل شی زه تا ته درښکاره کوم چې د دوی چې کوم یونیورسټیانې دي هغه په کوم ترتیب جوړې شوي دي دوی څونه غټ کار کړی دی په رحله دا ګوره دا دوی خپل دلته خپل لوکل پروډکټ دی انټروډیوس کوي دا ډیفرنس ټایپس مطلب واین دی هغه دوی کړی دی ګوره دلته مطلب هغه خپل تیار کړی دی بیا یې کړی دی دلته زه یو شی ګورم دا چې کله زما په خیال دا به هغه شی چې موږ پښتانه چې په اوبو پر راباسو هغه نه ده دغه کوی چې هغه خاص موږ سیان چې بخاب خار چې ورکړه موږ به چیس ورته ویلې دا دغه داسې دلته دغه دا د دوی موسیقي دغه موسیقي آلات چې دلته ګور دا شیان دوی ګرد چې کوم دوی استعمالوي مطلب هغه چې کله ته د پښتونخوا یا د افغان سیویلایزیشن ګنداره ارکوزیا او دغه ته کوې نو دا شیان ګوره دوی ګرد د هغوی دلته ګوره د خپل زور تهذیب او دغه راخیستې دي د دوی هغه ارتقایي عمل چې دوی کوم سټارټ راخیستې دي بیا دوی تر کومه سټیج راغلي دي هغه سوران دوی ګرد دلته لګولي دي څنګه